بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو هیوادوالو. تاسو چې په انځور کې د پردې پر مخ باندې د کوم جومات د تعمیر نیمګړي کارونه وینئ، دا د هسکې مینې شپولې قرې قدرت کلي جومات دی چې تقریبا په دې نږدې خواوشا شپېته یا اویا کورنیو پورې منګزار په دې کې مونځ ادا کوي. تقریبا 4 کاله وړاندې هم د دې کلي د خلکو په خپل شخصي لګښت باندې د یاد مسجد د رغونې لپاره چارې پیل کړلې. چون تاسو ته معلومات دی چې زموږ او ستاسې د ټولو هیوادوالو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی. بدبختانه چې دغه جومات چارې همداسې نیمګړې پاتې شولې، ونه شو چې سر ته ورسو. جومات کې دغه مسجد کې یو مدرسه وه د کوچنیانو لپاره چې موږ هغه قاري صاحب اړ شو چې د دې کلي نه یې انتقال کړي بل کلي ته، او منګزار هم په دغه شنه اسمان لاندې او په ځمکه باندې مونځ کوي، که بادي باراني نو ډېرې ستونزې. نو په هغو درنو هیوادوالو عزیزانو شتمنو وسمنو باندې غږ کوو که چیرته مو وس وي او خپل صدقات خیرات د دغې مسجد د نیمګړي کارونو د پیل لپاره او د تکمیل لپاره موږ ته لاسونه راکړي، نو هم به مو د مال او سر دواړو صدقې وي، دنیوي او اخروي خیرونه به ترلاسه کړي. نو په دې هیله چې په دغه یاد مسجد په رغونه کې راسره کومک وکړي او خپلې مرستې رانه ونه سپموي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دغه جومات په خپلو پیسو باندې د دې کلي موږ دغسې یو څه دغه وکړو، ډانچه ولاړه ده او نور موږ سره دغه نشته دی، او موږ غواړو د دې خلکو نه چې موږ سره کومک وکړي او دغه جومات موږ جوړ شي. که چېرته موږ سره څوک مرسته وکړي نو ډېر ښه کار به وشي، زموږ به دا جومات جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. نن راغلي یو د هسکې مینې ولسوالۍ د قدرت کلي کې یو. په دغې کلي کې جومات تاسو د موبایل په ښیښو لیدلی شئ چې دا د الله کور دی. دوستانو 4 کاله مخکې د دې دغه د دیوالونو کار شوی دی، خو تر اوسه په دې کې تاسو وینئ چې دې سرپناه پاتې ده، همداسې لاندې خاورې دي، په دې کې فرش اچول غواړي. دوستانو په دې جومات کې ورور وویل چې د 80 پورې کورنۍ منځونه کوي، یعنې دا په سوونه خلک برابروي. دې کې تر 200 پورې ماشومان دیني زده کړې کوي چې هغه په آینده کې به دغه کاري صاحبان وي، همداسې عالمان به وي. دا سلسله به تر قیامته پورې جاري وي. الله به تاسو ته اجرونه درکوي. دوستانو راځئ، دا د الله کور دی. په دې کې تاسو نه دغه د ولس خلک مرسته او کومک غواړي. ستاسو په لږ لږ کومک سره به انشاءالله دغه د الله کور الله جوړوي، او دوستانو تاسو ته به الله تر قیامته پورې اجرونه درکوي. دوستانو دغه ولس خلکو خپل مشاکت کړی، څومره چې وسو د موبایل په ښیښو وینئ. خو زموږ هغه هیوادوال چې هغه شتمن دي، سوداګر دي، وزداره دي، راځئ دوستانو په دغې غږ باندې د الله د رضا لپاره د الله د مال نه د الله په کور کې لږ لږ کومک وکړئ چې تر څو دغه جومات جوړ شي او د خلکو عبادت ته جوړ شي. انشاءالله باور په خدای وکړئ چې نه ولس خلک او نه موږ تاسو یو څوک نشو درکولی یو څه، الله به د دې اجرونه او بدلې درکړي. الله به ستاسو د دنیا او آخرت کورونه ښایسته کوي او الله به سره کومک کوي. نو دوستانو مرسته او کومک پکې وکړئ چې دغه جومات جوړ شي انشاءالله، چې الله به د تاسو نه راضي کېږي. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه د ودان اوسئ. ولي الله مسپار. ژوند د آخرت ته مې سوچ وړی سر نه ګونیما، ژوند د آخرت ته مې سوچ وړی سر نه ګونیما. ما باندې غالبه د خاوند د دنیاوي مینه، ته مې زړه کې ځای کړه په د هسکې مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.